ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू पंद्रह लेक्चर की खबर को बीटीपी वर्जन 3 बन तसो वर्जन 1 बेले दे वर्जन 2 बेले दे नन खबर को बीटीपी वर्जन 3 बन बीटीपी वर्जन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल दे बीटीपी वर्जन दूसरा यानी हुआ कार्य मा असले खो यो څه پکې انهانسمنت را چراله انهانسمنت دا انهانسمنت پکې څه دي اوس به خبرې کوم اول نمبر یو خوندور انهانسمنت چې پکې راځي زه به دې شروع کوم هغه دا چې انهانس سکیورټي آپشن چې شي سکیورټي لگا خاکړه ګوره provide enhanced authentication methods allowing for hidden or secret password protecting the that hides clear text string in configuration دا ته یې سمانا زه راځم ښکاری خو کنه the password hide کوي ډایجست کوي کلیر ټیکسټ کې دی پروت نو بیا به خلک پاسانه باندې نه پويږي زرا زم شو وی ټی پی سټیټس اور ګورم چې کوم یو سټیټس پران دا ډیوایس د 3 وانه سپورټ لري خو اوس په کوم وراندې وی ټی پی ورژن 3 اوس موږ هم دا پکار زرا زم وی ټی پی پاسورډ تا ګورو چې پاسورډ پر لګیدل کنه شو وی ټی پی پاسورډ هم څه کنه شو وی ټی پی پاسورډ پر لګیدل اوس تاسو چې وی ټی پی نارمل چلوي راځي چې وچلو تاسو هم چلوي چې وی ټی پی موډ سرور همې څه چلوي کنه وی ټی پی ډومین mi.edu همې څه چلوي کنه ها وی ټی پی سرور وی ټی پی موډ سرور وی ټی پی ورژن 3 بیا موږ پاسورډ ورکړو تاسو فکر وکړو موږ ولیکل وی ټی پی پاسورډ پیس همدا څه وکړه بس الته چې موږ ولیکل چې وی ټی پی پاسورډ پیس ډایرکټ به انټر مونږ کوو ځکه مخکې څه سپورټ نه و بیا به دا پاسورډ تاسو سره په کلیر ټیکس کې شو کېدو دلته ور سره موږ کولای شو چې هډن کمانډ وو کوئی شي چې سیکریټ کمانډ وای دا پاسورډ دسه هډن شکل کې واچوا لازم هډن مې وای اوس لازم ایگزیټ شو وی ټی پی پاسورډ هډن کو کته سو هډن وای که سیکریټ وای دا پاسورډ تاسو سیکریټ پیژنې مخکې وای کنه دا اوس دا څوک پته لګوي چې دا پاسورډ پیس دی دا سپورټ یوازې په تشکیلاله نو تاسو بیا کولی شئ چې ولیکئ چې وی ټی پی password hidden secret دا یو فیچرز پکې را بلکل اوبه یو ډیر خوندور فیچر پکې دا راځي په تیرو دغه کې موډونه موږ سره 3 موډونه څو دلته پکې یو بل موډ اضافه شو چې هغه څه وایي اپ موډ دا موډ مخکې نو ګوره یو موډ موږ سره سرور هغه به ویلې جوړول یو مخکې به لګري یو موډ ټرانسپیرنٹ هغه به څه کول چا نه ویلې نه غسل خپل ویلې نه پکې وي خدا ستاسو معلومات به مخکې لګل بل کلاینټو چې هغه خپل ویلې نشي جوړولې تاسو معلومات به تر لاسه کول او مخکې لګل اوس په دې کې دا موډ رااله چې کوم موډ اپ موډ سمانه نه چې وسړیا مد چا په ډومین کې جوائن کیږي او با مخکې لګا یعنی کمپلیټلی وی ټی پی ډیسیبل کا دا په تشکیل راځي ورژن 3 او په ورژن 3 کې دا خبره په دوه قسمه ده تاسو کولای شئ چې په ټول سوئچ باندې وی ټی پی ډیسیبل کړئ او تاسو کولای شئ چې پر انټرفیس ډیسیبل او انیبل کړئ داسې ورا اوس راځم وی ټی پی سټیټس په کوم موډ کې وي شو وی ټی پی سټیټس سرور موډ کې دی کنه دا دی اوس که زه دا اوپ موډ کې کما conf t او زه راشم وی ټی پی موډ اف دا اوپ موډ کې څه معنا دا بس خپل ډیټابیس دی خپل ویلنه جوړي د ټرانسپیرنٹ غوندي د چا ویلنه مخکې نه لګي کمپلیټلی ډیسیبل شو وی ټی پی سټیټس اوري اوس ته نه سر اعظم conf t وی ټی پی موډ چې نه په یو انټرفیس کوم نو په یو انټرفیس چې وی ټی پی انیبل کې ورسبل کې به واځي انټرفیس پاسه ته 0/1 وی ټی پی ختمه نو لیکه نو وی ټی پی او کې به انیبل کې
وی ټي پی دا سپورټ د مخ کې نو دوه سپورټ هم ذکر او موډ پکې شته پر انټرفیس هم شته او ګلوبل هم شته دا پکې ډېر جالب کانسپټ دی اوس به تاسو دا کوئ هغه دا دی چې موږ ویل چې په 13 موډونو کې خو بس سرور او کلاینټ او ټرانسپیرنټ دلته موډم سلور شو خو کته سره یو سرور دا یو سویچ دی وی ټي پی موډ شي کوي سرور کې داخل کې دوه موډ لري ځان ته چې دا پرایمري سرور دی که سیکنډري سرور دا ولې رالوز ته وایم پته دغه کې موږ یو حالات فکر مشته پته وی ټي پی ورژن 2 کې موږ سره یو حالات تاسو سره دا سویچ دا په سرور موډ کې دی ریویژن نمبر څو دی کنفیګریشن هوا تا پام دی وخت کې دا یو سویچ دی خراب شو پر ځای تا بل سویچ راوړو او لدی دا هم په سرور موډ کې دی او ریویژن نمبر دی څو دی لس د چا چې څنګه د سره ولېږي د چا چې ریویژن نمبر جګ وي نور سویچونه د هغې معلومات اخلي ټول ډیټابیس پلس کېږي ختمېږي او نوي معلومات علي دې ته ویل کېږي ریویژن نمبر مس میچ نو د دې دپاره به موږ دا کوو چې هغه ریویژن نمبر به ونه صفر کوو اوس د دې خبرې د مخنیوي دپاره دلته اوس څو خبرې دي دا په سرور موډ کې شو چې او دا په کوم موډ کې شو په کلاینټ او دا په کوم موډ کې شو په سرور بای ډیفالت یو سرور اول چې کله موږ یو سویچ په سرور موډ کې کوو نو بای ډیفالت دا سرور په سرور کې دوه موډ دي کنه یو ته پرایمري او بل ته سیکنډري خو یاد ساتئ چې کله موږ یو سویچ په کله چې موږ په سرور موډ کې کوو دا په سرور موډ کې خو سیکنډري داسې سرور دی چې ویلین نشي جوړولی په ویلینو کې کریشن نشي کولی ډیلیشن نشي کولی موډیفیکیشن بس سرور یې خو بس کلار ناست کوم چې تا پرایمري کو د نمونې په دا اوس پرایمري شو که نه دا پرایمري سرور چې کله یو څه شی معلومات لیږي نو دې کې یو آی ډي لیږي هغې ته وایي پرایمري آی ډي چې شی په دې ډومین کې به دام سرور دی خو دا سیکنډري ده نو دې وخت کې واک د چا سره دی د پرایمري سره او دا پرایمري چې کله اډورټایزمنټ کوي په دې کې پرایمري آی ډي اچي نو خلک به د چا مني په چا سره چې پرایمري آی ډي معنا دی یو نو ګوره اوس په دې کې د دې ریویژن نمبر مس میچ نه مخنیوي وشته ته ولې تا یو سرور راو ریویژن نمبر دی جګی کنه دا تا واچو په وی ټي پی ورژن 3 کې نو دا تا واچو بای ډیفالت دا په کوم موډ کې نو په سیکنډري کې نو خلک خو د سیکنډري نه مانی خلک د چا مانی نو ګوره دې خبرې نه مخنیوي وشو فکر مشته دې نه مخنیوي وشو موږ په یو وی ټي په یو بستا په یو وی ټي پی ډومین کې موږ په یو وخت کې یو څو سرور درلودې شو خو پرایمري به پکې یو دا اوس پرایمري شو بس دا په خلکو د اسما معلومات والا یعنی پرایمري آی ډي بل دی خو کته دا ورالي او دی وخت کې دینه پرته چې ته پرایمري شه نو چې دا کله براډکاسټینګ کې چې زه پرایمري ما دا پرایمري به ورته ځان سیکنډري کې هغه پرایمري شي یعنی موږ یو سرور پرایمري کولای شو چې پرایمري نو خلک ورته ځان خپل سیکنډري او یا کله سرور موږ ریبوټ کو اتوماتیکلی به کوم حالت ته ځي سیکنډري دا پوه شوي دا به تاسو خیر دا په سرور کې دی کنه په شو وی ټي پی سټیټس وګوره سرور دی خو سیکنډري سرور دی چې دی سیکنډري سرور دی دلته وګورئ آیا پرایمري آی ډي لري پرایمري آی ډي دا هغه چای چې سو پرایمري سروري نشته خو زه به اوس راشم آیا دا به اوس ویلین جوړولی شي ګوره ویلین یو شي VDP1 configuration not allowed when device is not a primary server for the VLAN database. Nikki bro. Nikki. तो वो दा सर्वर दे करना सर्वर दे हो सेकेंडरी दे दा प्राइमरी का no तो प्राइमरी दे पर बड़ा कमांड करे VTP प्राइमरी चीज़े VTP प्राइमरी VLAN होता पारा बस the system is becoming वो साथ ओ चवाई पासवर्ड मत शेयर करे please او پاسورډ غواړي نو پاسورډ ور کې لکه صبر وته کوي دا اوس د معلومات لیږي خلکو ته چې خلکو زه چې شوم زه پرایمري شوم نور سیکنډري مخلوق دي ځان چې کی ګوره ما یو کا وای نو کنفلیکټینګ وی ټي پی ډیوایس پاوند وای هیڅ یو وای بل وی ټي پی سرور نشته
بس ته وی ټي پی سرور شه که چېرته بلي بیا تا ته وایي چې هغه اخوا کړم زه سرور شم تا نه ورته غواړي میسج ښه ځکه چې دا پرایمري کېږي هغه به څه شي تا ته بیا وایي چې وکړم وکړه اوس راځم شو وی ټي پی وګورئ دلته مخکې سرور لیکلی اوس ولیکو چې پرایمري سرور او پرایمري آی ډي خو یې روانه غوښتله دا دې ډیوایس میک اډرس دی آی تھنک نو چې کله اوس سیکنډ معلومات زی کلاینټ به د چا معلومات مني چا سره چې د چا چې دا پرایمري آی ډي د دې ډیوایس ته به دا مني ان شاء الله پوه شوي اوس به دا ویلین هم جوړولی شي راشي ویلین یا ویش مخکې نه شو جوړولی نیم آی ډي جوړ یې کو که نه دا یوه خبره بیا وایم دا خبر ځان سره کتابچو کې بیا یاداشت کړئ وایا په وی ټي پی ورژن 3 کې په سرور کې دوه موډونه راغلي یو پرایمري یو سیکنډري دا د دې په خاطر چې هغه ریویژن مس میچ ونه شي نو که ته نوی سرور هم راولې که سرور موډ کې مي خو سیکنډري نو سیکنډري خو څوک نه مني او چې ته یې مینولي پرایمري کې نو دا خو ستا واک دی نو بیا خو پرېږده کېږي او موږ داسې وایو چې یو ناڅاپي دا کار ونه شي سرور که په پرایمري کې د دې خپل پرایمري آی ډي ټول به ده مني دا موډیفیکیشن کولی شي ډیلیشن کولی شي هغه سرور چې په سیکنډري کې صرف ګوري به کار نشي کولی زده شو دا خبره بله خبره دا ده چې موږ په وی ټي پی ورژن 2 کې ویلی چې موږ ایکسټینډډ ویلین یو موږ سره سټنډرډ ویلین دي که نه او بل ایکسټینډډ دي چې 2015 شي 2015 نه جګ شي موږ په وی ټي پی ورژن 3 په ورژن 2 او 1 کې ایکسټینډډ ویلین یو جوړولی شو په یو موډ کې په ټرانسپیرنټ ما به موډ ټرانسپیرنټ کو بیا به مې ایکسټینډډ ویلین په سرور کې مې اوس په ایکسټینډډ وی په دغه کې په بخښنې سره په وی ټي پی ورژن 3 کې دلته مې لیکلي په وی ټي پی ورژن 3 کې ایکسټینډډ ویلین سپورټ دی په پرایمري کې هم او دا وجه تاسو ته تېره ورځ ما وویله چې په وی ټي پی ورژن 2 کې دا ایکسټینډډ رینج ویلین نه دی دا لیږلی نشي څه نشي کولی دغه د وی ټي ویلین آی ډي چې کوم فیلډ دی په هغه کې دا نشي تللی نو چې نشي تللی ځای نه ځایږي پکې نو بس بیا نه جوړېږي په دې کې دا د ویلین آی ډي فیلډ پراخه شو نو تاسو داسې زده کوئ NVDB version 3 extended VLAN are supported and server ځکه په وی ټي پی ورژن 2 کې خدا کار نه کېدو په سرور موډ کې تاسو extended VLAN جوړولی شو راځئ زه اوس جوړوم شو VLAN brief ګوره VLAN 10 او 20 او 21 په ټول دی که نه زه به د 2015 شي VLAN جوړ کړم هغه بیا چېرته راځي دلته لاندې نو زه به راشم VLAN 10 نوم HR شو VLAN brief دا دی هغه مخکې دا ما جوړ کړي پریکټس لپاره ځکه راغلی فکر مشته او موږ یو خبره کړې وه شو پلش موږ ویلو چې دا د VLAN معلومات ټول چاته سره کېږي VLAN دا ډیټ په نامه بل فایل دی که تاسو VLAN جوړ کړئ او WR کمانډ باندې وایي دا ډایرکټ په اتوماتیک ډول خپله ثبتېږي نو په وی ټي پی ورژن 3 کې دا قابلیت رالی چې هم به پکې ایکسټینډډ VLAN جوړېږي په سرور موډ کې او هم به یې ټرانسفر کولی شي بل طرف ته دا به د ویډیو کې مې ډېر ښه پر انشاء بس دا سرور دی په پرایمري کې دا کلاینټ دی دا سرور دی خو په اس کې په سیکنډري په اس لږی کنه په اس کې په سیکنډري کې یس دا غریب خپل ویلین نشي جوړولای مګر دا سرور چې په پرایمري کې دا چې ویلین جوړ کی دا به بل سرور هم منی بالکل به منی ډیر خبره نه پلان کار خبره چې منی سیکنډري سرور هم منی وشو دا مو شو اوس یو بل رقم ویلین تاسو اوس نه پوهیږئ دا ځکه دا به رقم کې وایو یو رقم ویلین دا ته موږ وایو پرایویټ ویلین چې شي دا رقم کې وایو دا وی ټي پی ورژن 3 نه دی دا پرایویټ ویلین هم جوړوي دی پکې شي او هم مخکې لګل شي په وی ټي پی ورژن 2 کې پرایمري او پرایویټ ویلین جوړېدل شو خو مخکې لګل نه شو نو تاسو د وی ټي پی ورژن 3 په اډوانسمنت باندې پوه شئ دا د خوندورتیا ده نو تاسو بیا کولای شئ د په حق معلومات دلته کتلی شئ وی ټي شو وی ټي پی سټیټس کې تاسو ته ټول ښایي چې نور څه لري مشکل خو به نه وي که نه نو ومن الله